السلام علیکم ورحمت الله. ګران لیدونکو، زه حضرت رحمت ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی. زموږ د نن ورځې درس متحول ده. دریم درس متحول. راځو لومړی به متحول تعریف کو. متحول هغه سمبول چې د یو غیر خالي سیټ د هر عنصر پر ځای وضع کېدلی شي. متحول یو سمبول ده یا هغه سمبول چې د یو غیر خالي سیټ د هر عنصر پر ځای وضع کېدلی شي. یا متحول هغه مقدار چې اندازه یې معلومه نه وي. متحول هغه مقدار چې اندازه یې معلومه نه وي یا تغییر کوي. یعنی د یو شخص نه له یو شخص څخه بل شخص ته څنګه ده تغییر کوي. چې په ریاضي کې په ایکس وای زیډ سره ښودل کیږي. ګورئ، متحول سمبول ده چې د یو غیر خالي سیټ په ځای وضع کېدلی شي، د هر عنصر پر ځای. یا متحول هغه مقدار چې اندازه یې معلومه نه یا تغییر کوي، چې په ریاضي کې په ایکس وای زیډ سره څنګه ده دا ښودل کیږي. او راځو اوس د متحول ډولونو ته. متحول چې دا متحولین یو بل ته په رابطو کې په دوه ډوله دي. یعنی د رابطو له مخې متحولین په دوه ډوله دي. د رابطو له مخې متحولین په څو ډوله دي؟ په دوه ډوله دي. اول مستقل متحول. دا هغه متحول ده چې په خپل سر قیمتونه اخلي او نور ارزښتونو پورې تړلی نه وي. هغه متحول چې په خپل سر قیمتونه اخیستلی شي او د نورو ارزښتونو پورې تړلی نه وي. دا متحول یعنی مستقل متحول ده. لکه موږ په تابعګانو کې چې ایکس وای زیډ یا ایکس وای خو تابع وي، ایکس دا یو مستقل متحول ده. دوهم چې دی تابع متحول. تابع متحول هغه متحول ته ویلی کېږي چې د مستقل متحول پورې څنګه تړلی وي. هغه متحول چې د مستقل متحول پورې تړلی. یعنی تابع متحول چې ته تابع وي مستقل ته، یعنی هغه پورې تړلی ستو پورې چې مستقل متحول ارزښت نه اخیستلی، تابع متحول قیمت نشي لاسته راوړلی. یو مثال به یې درکړمه. طرز مثال نفوس وخت. دغه نفوس چې ده دا تابع ده د وخت. یعنی که نفوس په پی وښیو او وخت په ټي وښیو نو دا پی تابع ده د څه شي؟ د وخت. یعنی د ټي تابع ده. تر پورې چې وخت نه یې تیر شوی نفوس څنګه ده نه زیاتېږي. یعنی دا نفوس تابع ده د څه شي؟ د وخت تابع ده. دا یعنی د الجبر له مخې متحولین په دوه ډوله شو. اوس
د احصایې له مخې متحولین چې دي په دوو برخو باندې ویشو موږ. یو ته یې کیفي متحول ویلی کېږي، بل ته یې مقداري ویلی کېږي. د احصایې له مخې هم متحول په دوه ډوله دي. مخکې د الجبر له مخې ویلې، یو کیفي دی یو مقداري دی. کیفي متحول کوم متحول ته ویلی کېږي؟ هغه متحول ته ویلی کېږي چې د اندازې وړ نه وي. هغه متحول چې د اندازې وړ نه وي. دا متحولونه کیفي چې د اندازې وړ نه وي او عددي مقادیر څنګه دي نسي قبلولی. عددي مقادیر نشي قبلولی. دا متحولین. مثال یې ښه خوی، ښه خوی، شجاعت، سختی. دغه متحولین څنګه دي؟ عددي مقادیرو باندې نه ښودل کېږي، په عدد سره نه ښودل کېږي. او بل چې دي مقداري متحول دی. مقداري متحول هغه چې د اندازې وړ وي او په عددي مقادیرو سره ښودل کېدای شي. هغه متحول چې د اندازې وړ وي، اندازې وړ وي او په عددونو سره ښودل کېدای شي. ښودل کېدلی شي دا عددونو سره. او مقداري متحولین چې دا په خپله په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یو ته چې دا متصل یایي، متصل متحول، او دومه برخه چې دا منفصل دی. منفصل متحول دو برخو ویشل شوي. متصل متحول هغه متحول ته ویلی کېږي چې د رنج په حدودو کې هر قیمت څنګه ده اخیستلی شي. هغه متحول چې د رنج په حدودو کې هر قیمت اخیستلی شي. دا مثال یې اوږدوالی ده، کتله سوه، همدغسې لیتر څه، دغه مثالونه دي. یعنی په اشاریه برخه څنګه ده دغه اخیستلی شي، یعنی ټول حقیقي عدد دا قبلولی شي. او بل چې دي منفصل متحولونه دي، هغه متحولونه دي چې د رنج په حدودو کې هر قیمت نسي اخیستلی، یعنی تام عددونه داخلي، تام هم نه، مکمل عددونه. هغه متحول چې د رنج په حدودو کې هر قیمت نشي اخیستلی. ده مثال د یو صنف د زده کوونکو شمیر، د یو کورنۍ د غړو شمیر، دغسې دي. فرض مثال د هندواڼو شمیر، مڼو شمیر، که نه دغه منفصل عددونه نسي اخیستلی، یعنې تام عددونه یا هول نمبرز چې کوم ورته یایي، مکمل عددونه هغه اخیستلی شي. او دا اخیستلی شي. متصل متحول ته چې ده دغه ته موږ متمادي متحول، متمادي، پیوسته، غیر مجزا،
غیر مجزا، غیر گذسته، دا ټول نومونه دته اخیستل کیږي. او منفصل متحول څه چې ده دته غیر متمادي، غیر متمادي متحول، غیر متمادي متحول او غیر پیوسته یا ناپیوسته متحول، غیر پیوسته متحول، همدغسې مجزا متحول، دغه یعنې سرچپه د غیر دغه نه لرې، مجزا متحول، گذسته متحول. دا ټول نومونه څنګه دي؟ دغه منفصل متحول ته اخیستل کیږي. اوس یوه پوښتنه ده چې آیا متحول او دا ډیټا چې ده دا یو شی دی که نه جدا جدا شیان دي؟ دې لپاره به دا درته وایم چې دا متحول چې ده، متحول دا پوښتنه ده او ډیټا ځواب ده. مثال څنګه؟ فرض مثال داسې یو پوښتنه کوو د یو ټولګي د زده کوونکو عمر، دغه عمر چې ده، عمر دا څه شي ده؟ عمر څومره ده که نه؟ د یو ټولګي د زده کوونکو عمر څومره ده؟ دا عمر څه شي ده؟ پوښتنه ده، یعنې متحول ده. خو ډیټا فرض مثال هغه د زده کوونکو عمر فرض مثال موږ ګورو یو نفر عمر 19 کاله، 18 کاله، 18 کاله، دا ډیټا ده. انشاءالله په پوه شوي به. نو زموږ د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې و. نور مو په پاک سپېڅلي رب باندې سپارم.